د کندهار د ټولګټو چارو ریاست نوی رئیس معرفي او رسمانه په دنده پیل وکړ. د عالی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله تعالی د حکم په اساس د کورنۍ چارو وزارت د اپراسیون عمومي ریاست مرستیال ملا عزیز الرحمن شریف حاجی صاحب د کندهار د ټولګټو چارو رئیس وټاکل شو. د کندهار مرستیال والی الحاج ملا محمد صادق انقلابی له لوري چې د ولایت مقام د کارکونکو چارو رئیس مفتي میرزا محمد زاهد حملتیا کوله رسمان معرفي او په دنده پیل وکړ. د پیژندنې د یادو مراسمو پر حال د کندهار مرستیال والی الحاج ملا محمد صادق انقلابی تغییر او تبديل د دې نظام یو اصل او د مشرانو لزوم جديات کړ چې په خبره یې هر ډول هدایت او لارښوونه چې د مشرانو له لوري موږ ته کیږي موږ پر سر او سترګو منو او طلبې کوو. شاغلي انقلابی ویل د اسلامي امارت ټول مسؤلین واکداران نه بلکې ټول د دې ولس خادمان دي. نوموړي د ټولګټو چارو نوی رئیس په کار پوه او د ښې تجربې خاوند یاد کړ او هیله یې وښودل چې نوی ورسپارل شوی مسؤلیت په ښه توګه ادا کړي. تغییر او تبدیل دا د امارت یو اصل دی. دا د مشرتابه یا د مشرانو لزوم دید په اساس یا پر حکمت دی په دې کې خپل حکمت لري. په هغه اساس سره کم مرتدی سره کم هدایت وکي کله لوړ رتبه سکشت رتبه وي کله کښته رتبه لوړ رتبه وي کله غس یو عادي خدمت وي چې د دې سره کم لزوم جد او د دې سره کم هدایت وي موږ هغه طلبې پایګر. ورپسې د ولایت مقام د کارکونکو چارو رئیس مفتي میرزا محمد زاهد بیا د ټولګټو چارو ریاست د مخکنی رئیس د ټولو فعالیتونو ستاینه او قدرداني وکړه او د یاد ریاست له ټولو مامورینو او کارکونکو یې وغوښتل ترڅو د نوي ټاکل شوي رئیس سره په کارونو کې بشپړ همغږي او همکاري وساتي. تغییر او تبدیل دا د حکومتولۍ یو اصل دی. دا به لازمي راځي. موږ تاسو وینو د افغانستان په سطح باندې د امارت اسلامي چې کومې ټاکنې دي دا که په لوړه سویه کې که په کښته سویه کې دي دا داسې یو عادي دي. دا لازمي راځي. د دې سره موږ تاسو هغه آشنا یو. نو که چیرې یو مسؤل د لوړ ځای څخه راولي کښته ځای ته او که د کښته ځای څخه بیا یې لوړ ځای ته یې تبدیلوي په دې کې د مشرانو خپل حکمت دی. په دې کې به موږ په هر حال کې د خپلو مشرانو اطاعت کوو. او بل دا تغییر او تبدیل چې راځي دا په دې معنا نه ده چې دلته خدای مکړه مخکني مسؤل سم خدمت نه کوي نو دا تغییر او تبدیل راځي. دا د کارونو د بهبود لپاره چې کارونه نور هم مخته ولاړ شي د دې په خاطر باندې دا تغییر او تبدیل راځي. په ورته وخت کې جنوبي غرب زون کې د ټولګټو چارو مسؤل خوشوال په یاد زون کې د روانو پروژو یادونه وکړه. د نوموړي په وینا چې د امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله تعالی په ځانګړې پاملرنه په یاد زون کې و پروژې روانې دي چې په خبره د وزارت له لوري هم د 5 پروژو کارونه عملاً جریان لري. تقریبا مو شپږ پروژې وس یوازې د امیر المؤمنین حفظ الله لخوا چې متنخت پیسې راکړي هغه پروژې باندې مو کار کوو. نور د وزارت لخوا نه 15 پروژې راکړل شوې دي هغه باندې کارونه روان دي. نور په ولایت په سطح کې تقریبا په 100 ولسوالۍ کې چې د معدن په بدیل کې کار روان دی هغه باندې تقریبا اوس الحمدلله په قندهار زون کې مو 15 پروژې لرو. په وروستیو کې ښاغلي مفتي میرزا محمد زاهد په کندهار کې د ټولګټو چارو د نوي ټاکل شوي رئیس مکتوب ولوست او ټولو په چارو کې نوي رئیس ته د بریالیتوب په موخه دعاوې وکړې.